الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحكام الشهيد، د شهید احکام. دلته مصنف علیه الرحمه شهید تقسیم کی ثلاثه اقسام ته، چې یو شهید د دنیا او آخرت دی، او بیا چې دنیا او آخرت کې دا شهید دی نو دې ته بیا شهید کامل ویل کیږي. او دویم چې دی هغه شهید د آخرت دی صرف، او دریم چې دی هغه شهید دنیوي دی او نه په آخرت کې. دا دریم چې دی دا منافق. نو په دې عبارت سره به واضح شي، مصنف به واضح کې مونږ او تاسې ته. نو اولنې دوه چې دی شهید دنیوي او اخروي، یا دویم شهید اخروي، دا غصی شهیدان دی، او چې بل دا دریم دی نو دا منافق دی. په دنیا کې به په دې باندې د شهید کامل غوندې به هغه عمل کولی شي. یعنی شهید کامل چې دی په دنیا کې په دې باندې کفن پنیشته، کفن به نه ورکول کېږي، یا مکه جامه کې به دا دفن کولی شي چې کم کې شهید شوی وي، او غسل به هم نه ورکول کېږي. او په جامه کې کمې او زیاته کېدی شي چې ته پکې لږ زیادت وکړي، جامه څه کمه کمې هم کولی شي. نو مصنف علیه الرحمه فرمایي په دې کې اول سر کې آیت مبارک راولي، قال الله تعالی ولا تحسبن الذين ګمان مکه و تاغه کسانو باره کې قتلوا چې شهید کړي شي فی سبیل الله، په لاره د باری تعالی کې امواتن مړي، یعنی مړي ورته مه وایي، بل احیاون بلکې دوی ژوندي دي، عند ربهم پنیز د رب د دوی، یرزقون رزق ورکول کېږي، بکرتم و عشیه سحر ماښام، فرحین خوشحالیږي دوی بما آتاهم الله په هغه نعمتونه چې ورکړي دوی ته باری تعالی من فضله د فضل خپل نه، ویستبشرون او خوشحالي کی دوی بالذین په هغه خلکو لم یلحقو چې ملحق شوي نه دي بهم دوی سره من خلفهم رستو د دوی نه، یعنی هغه خلک چې دی خوشحالیږي چې کم شهیدان شوي نه دي. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف نبوي يرى عليهم بدوي باندې ولا هم يحزنون نبدوي غمجن شي، نب بدوي باندې يروي او نبدوي غمجن کی. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، ما من احد يدخل الجنه، نشته دی یو کس چې جنت ته داخل شي، یحبو چې خوخی ان یرجع الدنیا دا چې وګرځي دنیا ته، وله ما فی الارض من شیء او وی دی د پاره هغه څه چې پزمکه کې دی، یعنی هر شی د پاره وي، یعنی ټول شیزونه د زمکه ورته ورکی، خدا واپس نه ګرځيږي، الا شهید مگر شهید چې دی دا واپس ګرځيږي. دا شهید چې دی یتمنا دا تمنا کوي ان یرجع دا چې واپس وګرځي له دنیا ته، فیقتل او قتل کړي شي 10 مرات لزله لما یرا من الکرامه، دې د وجنه چې یعنی عزت ته خوده په وخت د شهادت کې دی لیدلې دی چې کم عزت او کرامت دی. نو دلته په حدیث شریف کې فرمایي، یعنی یو کس داسې نه غواړي چې هغه جنت ته داخل شي او که دنیا ټول نعمتونه د ځمکې ورته ورکي، هغه بیا نه غواړي چې واپس دنیا ته وګرځيږي، مګر شهید داسې دی هغه تمنا کوي چې زه دنیا ته واپس لاړ شم، بیا دې شهید شم، بیا دې شهید شم، بیا دې شهید شم. رواه البخاری و مسلم. اوس د شهید تعریف کوي، شهید هو المسلم الذي قتل ظلما، دا هغه مسلمان دی چې قتل کړي شي ظلمن په ظلم سره، سواون برابر خبره ده قتل فی الحرب چې قتل کړي شي په جنگ کې، او قتله یا قتل کی دلره باغین باغی
یعنی اسلام د بادشاه نه بغاوت کوي نو دې ته باغي وي، هغه یې قتل کی. او قتله یا قتل کی دلره قطاع الطریق، یعنی ډاکوان وغیره لارې چې دا پلاره کې ولاړی کنه، نو قطاع الطریق قدیم قتل کو نو دام شهید دی. ينقسم الشهید تقسیمیږي دا شهید الى 3 اقسام، 3 اقسامو ته. اول نمبر شهید الدنیا والآخرة، اول چې دی دا شهید دنیویم دی او اخرویم دی. شهید دنیوی او اخروی مطلب دا دی چې په دنیا کې به دته کفن دفن اس بم نه، یعنی کمې زیاتې پکې کولې شي کس داسې زیادت دی کولو پکې، خو ټول جامه به ترې نه ویستل کېږي او غسل به نه ورکول کېږي، صرف مونځ د جنازې دی پې، او آخرت کې به الله رب العزت ورته اجر او ثواب ورکوي. نو دا اوس کم شهید دی؟ و شهید الکامل، دا شهید کامل دی، یعنی شهادت مرتبه ورته حاصله ده، خدا د احکام دی. او دویم چې دی هغه شهید الاخرت فقط، شهید د یعنی د آخرت شهید دی صرف او صرف. په دنیا کې به ورته غسل دفن کفن ارسه به ورته کولی شي دته، خو په آخرت کې چې دی الله رب العزت به دته اجر او ثواب ورکوي د شهادت. او دریم چې دی شهید الدنیا فقط، دریم چې دی هغه د دنیا شهید دی فقط. نو په دې به حکم دغه وي چې یعنی د شهید کامل غوندې چې داغه کفن نه وي که نه، کفن به هم نه وي، امکه چې پتن کې کم جامه وي امکه به وي، او غسل به نه ورکول کېږي. او په دنیا کې هغه مکه معامله شوه لکه چې د شهید کامل، خو آخرت کې چې دی دته به اجر او ثواب نه میلاویږي، ځکه چې دا دریم شهید چې دی دا شهید دنیوي دی فقط، صرف اخروي نه دی، دا منافق دی. اوس همدغه مسائل چې ما تاسو ته بیان کې دغه به اوس راشي. اول الشهید الکامل، شهید کامل تتحقق الشهادة الكاملة، ثابتیږي شهادت کامله اذا كان القتیل کار کله چې وی قتیل قتل شوی مسلما مسلمان، نو دا ثابتی کی شهادت کامل کله چې دا قتل شوی کم کس چې قتل شوی دی دا مسلمان وي. خو دویم خبر عاقلا عاقل وي، بالغا بالغا وي، او طاهرا من الحدث الاکبر، او پاک وي د حدث اکبر نه. او ومات عقب الاصابه، او رستو د رسیدو ده یعنی توره او ټوپک نیزه وغیره نه دا مړ شوی وي. بحیث لم ينتفع په داسې شان سره چې نفع نه حاصل کړي بشیء په یو داسې شیز باندې مم مرافق الحیات، یعنی منافع د ژوند نه، چې کله ورته دا نیزه میزه ورته ورسېده او دینه پس چې دی دا ډایرکټ شهید شو، یعنی مطلب څه نفع حاصل نه که یعنی د دنیوي معاملاتو نه، لکه کل اکل خوراک یې ونه که، والشرب څښاک یې ونه که، والنوم همدکه رنګې خوب یې ونه که، والمداوات او دوی مونه که، ولم یمضي او وقت تیر، ولم یمضي علیه وقت صلات، او تیر نشو په دې باندې د یو وخت منځ، او دا وخت منځ پې تیرېدو، خو د ده حال داسې و چې وهو یعقلو چې دا پوهېدو چې داسې پې نه یې تیر شوي. اوس که داسې و چې وخت د منځ پې لاړو نو بیا دا شهید کامل چې دی دی به نه شمارل کېږي. نو شهید کامل مونږ او تاسو ته بیان که چې دا به مسلمان وي، عاقل به وي، بالغ به وي، پاک به وي د حدث اکبر نه، او مړ شوی به وي دا رستو د رسېدو د توره یا ټوپک داسې هغه ورته ورسېږي، خو چې کله ورته ورسېدو دا زخمی شو او دی دنیوي نفع حاصله نه که، لکه خوراک څښاک خوب دوایي، او یا یو وخت مونځ پې تیر شي. اوس د حکم د شهید کامل څه شی دی؟ اوس به دلته د حکم بیانېږي. دا خو اوس شهید کامل تعریف خو تاسو ته وکړو، اوس حکم بیانېږي. حکم شهید الکامل، حکم د شهید کامل
انه بشک لا یغسل غسل به نه ورکول کیږي بل یکفن بلکې کفن به ورکول کیږي فی اثوابه په خپل جامو کې کم جامې چې پتن وي پاغه کې بس دا کفن دی و یصلی علیه او مزب کولی شي په دې باندې موز شته خو دا نور اشیا نشته و یدفنو بدمه او دفن کولی بشي خپل وینه کې و ثیابی په خپل جامه کې و یزاد او زیادت کولی شي و ينقص او کموالم پکې کولی شي فی ثیابه په جامه ده کې حسب الضرورت په اندازه د څومره ضرورت وي یعنی کمول زیاتول کولی شي حسب ضرورت خدا بیا و یکره مکروه دی نزع وستل جمیع الثياب عنه ټول جامه استل دا بیا مکروه دی ټول جامه به نه وباسي نو دا د شهید کامل دغه حکم او شهید کامل هم تاسو ته وښودلو چې دا چاته ویل کیږي دویم نمبر القسم الثاني دویم قسم من الشهداء د شهداونه هو شهید الاخرة فقط هغه شهید د آخرت د صرف یعنی اجر او ثواب خو ورته ملاویږي خو په دنیا کې به ورته د شهید کامل غوندې داسې بنوي چې دته به غسل نه ورکې او کفن به نه ورکې او داسې بنوي نو دې باندې به هغه احکام به جاری کیږي لکه څنګه چې عام مړي باندې هغه احکام جاری کیږي خو دومره دا آخرت کې به دته د شهادت مرتبه ملاویږي دته ها و شهید الاخرة فقط چې دا شهید آخرت دی فقط وهو كل من فقد دا هر هغه څوک دی چې نیش کی شرطا من الشروط السالفه سوى الاسلام یعنی د شرطونو دا یعنی شروطو د یو شرط د شروطو نه چې مخکې تیر شو سوا د اسلام نه نو فلا تجزي علیه احکام الشهید نو نه جایز کیږي په دې باندې هغه احکام د شهید احکام د شهید بیا چې دا مخکنی کم شروط بیان شو چې دا پکې یو شرط هم نو سوا د اسلام نو چې اوس اسلام هم نه نو بیا خو هغه شهید شو نه کافر چرته شهید کیږي نو بیا نه جایز کیږي په دې باندې احکام د هغه شهید الا مگر دومره ده چې انه شهید فی الاخره دغه چې دی شهید دی په آخرت کې شهید دی په آخرت کې نو د څه مطلب نو وله الاجر الذي د لپاره اجر هغه دی چې وعد به الشهدا چې وعده شوی د شهداو سره چې شهداو سره باری تعالی کوم وعده کړی دا بس امکه به د سره د تملاویږي الله رب العزت هغه اجر به ورکړي نو دا کم شهید دا هغه دی چې دا مړ شوی وي په وبا په حالت کې مړ شي خېټه درد په حالت کې مړ شي یعنی وغیره وغیره دی باره کې چې دی امام غزالی رحمه الله سلویخ یا تسل داسې دغه بیان کړي دي اقسام چې په اوبو کې ډوب شي د خېټې بیماری کې او همدکرنګې سخته به کې مړ شي مال او جان په حفاظت کې او چا په ظلم سره قتل کړو نو بس دغه ډیر دغه بیان کړي دي نو دا دویم قسم چې دی دا دی نو که په دغه حالت کې څوک وفات شو نه دی ته به کفن بم ورکول کیږي غسل بم ورکول کیږي او موز بم پې کولی شي یعنی عام مړي غوندې خدا شهید دی دنیوي شهید نه دی اخروي نو دنیوي او اخروي مطلب دا دی چې په دنیا کې به هغه احکام نه جاری کیږي اگر که حقیقتا دا په دنیا کې هم شهید شمارل کیږي په آخرت کې خو دلته اوس اصطلاح داسې ده چې په دې باندې هغه احکام جاری کیږي او که نه وحکم هذه القسم او حکم د دې قسم من الشهداء د شهیدانو نه چې انهم یغسلون چې دوی ته به غسل ورکول کیږي و یکفنون او کفن به ورکول کیږي و یصلی علیهم او مونځ به کولی شي په دوی باندې مثل سایر الموتا په شان د باقی مړو چې څنګه وي لکه عام مړي امکرنګې د دوی د قسم الثانی د شهید حکم هم دی القسم الثالث من الشهداء دریم قسم د شهداونه هو شهید الدنیا فقط دا شهید دنیوي دی فقط صرف او صرف نو دا وهو المنافق دا منافق الذي هغه دی چې قتل کړي شي فی صفوف المسلمین په صفونه د مسلمانانو کې یعنی منافقانو کنه هغوی به اول صف کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته به جهاد ته به ولاړو نو که داسې منافقو نو که هغه
قتل کړی شو نو د هغه شهید دنیوي دی نه اخروي. فانه بس بشک لا یغسل غسل به نه ورکول کیږي ويکفن او کفن به ورکول کیږي فی ثيابی په خپل جامه کې. ويصلى مزب کولی شي علیه په دې باندې مثل الشهید الکامل پشان د شهید کامل اعتبارا بالظاهر په اعتبار د ظاهر سره. یعنی د شهید کامل خو حکم داو چې د تبا کفن به نه ورکول کیږي غسل به نه ورکول کیږي مکه کفن به وی چې کم بدی تن کې دی. صحیح دی. نو د حکم هم داسې دی خو دا چې اوس دی دا منافق شهید شمارل کیږي یعنی دنیوي شهید مطلب دا د هغه احکام به جاری کیږي چې کم د شهید کامل د لپاره احکام جاری کیږي. نو دا دریم قسم چې دی دا منافق دی. نو دا چې دی هو شهید الدنیا فقط دا صرف شهید دنیوي دی صرف او صرف او المنافق الذي قتل في صفوف المسلمين چې دا قتل کړي شي په صفونه د مسلمانانو کې فانه لا يغسل غسل بنه ورکول کیږي ويكفن في ثيابه او تکفین یعنی کفن به ورکول کیږي په خپل جامه چې خپل جامه پتن د مکه ويصلى عليه مثل الشهيد الكامل اعتبارا بالظاهر او مزبب کول شي په مثل د شهید کامل په ظاهري اعتبار سره.